د حضرت عثمان ذوالنورین جومات او د فاطمه الزهرا مدرسې په پرانیستو غونډه کې د حج او اوقافو ریاست د جوماتونو عمومي رئیس د بلخ ولایت ملي راډیو تلویزیون امیر او یو شمېر نورو ویناوالو د یاد جومات او مدرسې د جوړېدو په هکله خبرې وکړې او زیاته کړه چې ولسونه مکلف دي ترڅو د اسلامي کلتور دودیزه کولو او پراختیا لپاره هر ډول هلې ځلې وکړي. نسبت مسجد به الله است. این فضیلتش و عظمتش از قصرها و از عمارها و از دنیایی ممکن بالاتری با ارزش است. این قصرهایی که ما جور میکنیم با رنگ و روغن، اما مسجد ارزشش بالاست. تنها ساختن مسجد وظیفه خیرین و تجار نیست، تنها وظیفه علما و دعوتگران نیست، تنها قشر مردان وظیفه ندارد، بلکه تمام انسانهایی که مسلمان هستند، اعم از مردان و زنان، علما و غیر علما، حکام و رعیت، همه مکلف هستند به خاطر اعمار مساجد و مدارس. مسجد وقت ساخته می شود بر من تو مستفید هم است. بیایم پیام‌های از رسول علیه السلام را از این مسجد یاد بگیریم، پیش امام بیاییم، پیش مسجد بیاییم، پیش استاد کلاس و مدرسه بیاییم، بگیم به ما فرائض نماز را، فرائض وضو را، مستحبات وضو را و سنت‌های وضو را درست یاد بدی. له بلې خوا ځایي اوسیدونکي د دغه ډول سپېڅلو ځایونو د جوړولو څخه د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ یې پر ساتلو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې خلک دې خپل اولادونه یادو ځایونو ته د دیني زده کړو لپاره راواستوي. 400 یا الا 500 نفر گنجایش داره و هزینه که بهره برداری در این سمح مسجد شده از 50 الا 55 هزار هزینه دلار امریکایی ورداشته. تشکر میکنیم از کسانی که به این مسجد سهم گرفتن و خواهش داریم از امارات اسلامی افغانستان که برای باقی مانده مثل برق، آب یا بعضی از گزینه‌های دیگه که هستن همکاری کنن. د یادولو وړ ده چې د یاد جومات او مدرسې کاري چارې د 4 میاشتو په موده کې بشپړې شوي دي چې په پرانیستلو سره به د دیني زده کړو په برخه کې د ځایي اوسیدونکو ګڼې ستونزې حل شي.